اسلامی دعوت او عالمی دنیا الحمدلله دنیا کې تر شلو پورې هغه علما شته چې د هغوی دعوت په ټوله دنیا باندې روان دی. که څوک په اسلام باندې اعتراض کوي هغوی یو تسلی بخش جواب ورکوي او خلک راځي د هغوی په لاس باندې ایمان راوړي. په دې کې 12 علما داسې دي چې هغوی اول نه د کفري نړۍ سره تعلق ساتلو، یعنی مسلمانان نو، تر دې پورې چې خپل هم په اسلام باندې اعتراضونه لرل. وروستو الله رب العالمین د ایمان توفیق ورکړی دی، راغلي اسلام یې راوړی، بیا غلی نه دی پاتې شوي بلکې دین یې پیژندلی دی او د نورو جوابات یې کړي دي. اته داسې علما وو چې هغوی اول نه د اسلامي نړۍ سره تعلق ساتلو، یعنی د مسلمانانو په کورونو کې پیدا شوي، چې ځینې د هغوی نه تعلق د امریکا او مصر، انګلینډ، افریقا او دارنګه انډیا او نورو ممالکو سره تعلق ساتي. له هغو کسانو څخه یو د هندوستان ډاکټر ذاکر نیک حفظه الله هم دی چې خلک اسلام ته رابلي او په یو مجلس کې په سوونو او زرګونو خلک د هغه په لاس باندې ایمان راوړي، او څوک چې په اسلام باندې څه اعتراض لري نو هغه ورته ښه تسلی بخش جواب ورکړي چې عقل ترې هم متاثر شي. ډاکټر ذاکر نیک د قرآن او حدیث سره سره په طب او ساینس او دارنګه د نورو مذهبونو په کتابونو باندې هم مهارت لري، تر دې پورې چې کله څوک په دین باندې اعتراض کوي یا په اسلام باندې هغوی ته د هغوی د کتابونو نه جواب ورکړي. ډاکټر ذاکر نیک باندې اکثرو کفري ملکونو پابندیانې لګولي صرف په دغه وجه باندې چې د وجې نه خلک مسلمانان نشي. همدغه شانتې ډېر نام نهاد ملایان او تش په نوم مسلمانان هم ورسره دشمنی کی ځکه چې هغه خلکو ته صفا دین رسوي. یوازې قطر ته د هغه په راتګ سره په سونو خلکو ایمان راوړلو چې دا د هغو خلکو په مخ باندې د ذلت یو څپېړه ده څوک چې ورته سپک نظر کوي، ځکه هغوی خلک په خپلو فتوو سره اسلام نه وباسي او ډاکټر ذاکر نیک خلک په حقیقت کې اسلام ته را داخلي. الله رب العالمین دی بریالی او کامیاب لري، دشمن دی ذلیل او خوار وي. دا یو پیغام زه هغه ځوانانو ته ورکوم کوم چې په یورپي ممالکو کې اوسیږي، تاسو هم د خپل اسلام دعوت په تیزۍ سره کفارو ته ورکئ تر دې پورې چې د اسلام مخه ونه نیولی شي او هر څوک اسلام ته را داخل شي، لکه څنګه چې ډاکټر ذاکر نیک خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي. دا زما پیغام د سره مخکې شیر کړئ دې دپاره چې هر یو ملګري ته ورسیږي او د اسلام د خورېدلو سبب جوړ شي.